السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې به موږ دوه ایکسټنشن باره کې خبره کوو چې یو ته ویل کېږي موږ سره دلته دی انرات پلیټن ټو پلین او بل موږ سره دی په دې کې ما انسټال کړی دی چې هغې ته ویل کېږي انرات پیس کریټر. اول به موږ دې کې د دې ایکسټنشن خبره کوو چې د ده کار څه دی. دا تاسو ته ما ویلي چې دا به کوم ځای نه ډاونلوډ کړئ. مخکې کلاس تاسو وګورئ، په هغې کې ما انسټالیشن طریقه هم ښودلې ده او ډاونلوډ کولو طریقه هم ښودلې ده. تاسو به سمپلي دا نوم به له صحیح ورکوئ. تاسو به له انرات پلیټن ټو پلین ورکئ، نو تاسو ته به دا نوم راشي دغه شانتې دې کې او سمپلي ډاونلوډ به کوئ او بیا به انسټالولو لپاره تاسو راځئ ایکسټنشن ته. دلته منیجر علی او دلته به تاسو انسټال باندې کلیک کوئ او چې کوم ځای کې وي په هغه به سلیکټ کوئ او اوپن به کوئ، نو تاسو به انسټال شي او تاسو سره به شو کېږي کوم ځای کې دلته دې ځای کې. صحیح ده. اوس د دې مین کار سره موږ سره بعضې نیم ټایم کې یو فایل وي چې هغې کې څه فایلونه لکه موږ ته په ظاهره د ټاپ نه داسې ښکاري چې دا یو بل سره کنیکټ دی او په یو لیول کې دي. که تاسو وګورئ دلته خو خیر لږ ډسټنس شته، خو که موږ غواړو چې دا چې کوم لاینونه دي دا دې دلته لاندې دې سره په یو لیول شي، مطلب پلیټ دي شي پلین دي شي، نو داسې به موږ څنګه کوو؟ موږ به دا ټول سلیکټ کړو او تاسو به دا والی پلیټن ټو پلین په دې به کلیک کوئ او دا به لاندې راکوشي. دا په خپل ځای او دا نور به ته لاندې راکوشي. بیا به تاسو د دې نه فیس جوړ کړئ. تاسو ته معلومه ده چې فیس به څنګه جوړیږي. دا خو اوس یو وړوکی غوندې فایل دی، خو که تاسو سره چېرته داسې ډرایینګ وي لکه زه دې کې ما سره یو ډرایینګ دی اټوکیټ کې، زه به دا زوم کم، دا یو دی تاسو ته وګورئ. او دې ډرایینګ کې څه دي؟ دا یو پوره روډ دی او د دې موږ سره داسې چې کوم پارکینګ دی او لینډسکیپینګ دی، نو دا راهی کار دی. اوس که دا په زیرو باندې نه وي نو په سکیچ اپ کې د دې نه 3D جوړول ډېر ګران کار وي او ډېر زیات ټایم لي. نو دلته ګوره دلته به دا تاسو څنګه پته لګي چې دا په یو اکسس کې نه دی. تاسو به لاړ شئ پراپرټي ته او تاسو بس چک کړئ د دې لیول الیویشن چې کوم دی او د دې زیرو دی. تاسو یو لاین چک کوئ نو تاسو به د الیویشن پته لګي. او دلته وګوره دلته د دې د سنټر زد په زد باندې د دې چې کومه ویلیو را نو هغه دومره اوچت دی. نو داسې راشئ نور ځایونه چک کړئ، د دې هم زیرو دی، دا چک کړئ، دی به دی یو چک کړئ نو تاسو به دلته پته ولګي. ګوره ورته د دې الیویشن څه دی؟ دا دی، دا دومره اوچت دی، 2 میټره اوچت دی. نو که تاسو دا ګورئ چې دې کې څه فرق دی، ګوره به تاسو 3D ته واړوئ. چې کله 3D ته واړوئ لږ وګورئ نو دا تاسو هغه معلومات چې کوم دي نو څه دومره لاندې دي او څه دومره بره دي. نو دا به تاسو په اټوکیټ کې هم سمولی شئ او په سکیچ هم کې هم سمولی شئ. خو سکیچ اپ کې چې کوم کار دی نو هغه یو پلګ ان دی، هغې سره هغه ډېر په تیزۍ سره کېږي. تاسو به دا په سکیچ اپ کې څنګه سموئ؟ همدغې کمانډ په ترو باندې به سموئ. زه به دغه فایل امپورټ کړمه، زه به راشم سکیچ اپ ته او زه به دا فایل وګورم. دا اوریجنل فایل دی، لږ ټایم لي. کلوز به کړو او اوس به موږ وګورو چې موږ سره فایل کوم دی. نو فایل تاسو وګورئ دې کې موږ سره دا مسله ده. ته وګوره دا هماغه فایل دی او دا په یو لیول کې نه دی. اول به زه دا ایکسپلورټ کړمه، داسې ایکسپلورټ مې کو، دا ټول به سلیکټ کړي او څه چل به وکړي دلته ګوره دا زه لږ زوم کومه، لاړ به شئ ایکسټنشن ته او انرات پلیټن ټو پلین په دې به کلیک کړي. نو ګوره دا به زیرو ته لاړ شي، هغه ځای کې ورته وګوره. صحیح ده، نو دا زیرو ته لاړو. وګوره ستاسو ډرایینګ مکمل زیرو ته رالو. دې کې چې کوم لاینونه نه وي شوي دغه ضروري نه دي، دا به ډیلیټ کړي، ضرورت هم نشته موږ ته. صحیح ده، هغه ورټیکل لاین دی نو دا داسې غوندې په دې طریقه کې کار کوي. اوس امید دی په دې به تاسو پوه شوي. بل موږ سره دی کې پیس کریټر دی. پیس کریټر څه کار کوي؟ چې فیس دله جوړوي. لکه ما به چې دلته فیس جوړول نو ما په یو باندې کلیک کولو، داسې زه به راتلمه، داسې یو کلیک به مې کولو، داسې به مې کلیک کولو. صحیح ده، نو دغه کار ماله ټول پیس خو جوړ نه کړي، خو چې کوم بند وي نه کې ماله ټول کار صحیح کړي. ګوره دا ټول به ته سلیکټ کړي او را به شي دلته انرات پیس کریټر په دې به کلیک کړي. نو ګوره اوس به ته لږ صبر وکړي، دا به تا له ډېر ځایونو کې کار سیټ کړي. ورته وګوره دا چې کوم بند دي نو هغې تاسو ته بند کړل، ستا ډېر کار یې اسان کړو. ته به لږ نور هم ورزوم شي. نو دلته ورته وګوره دلته هم درته چې کوم ځای کې باونډري بند دي نو دا ته وګوره. نو دا تاسو وګورئ دلته تاسو پوره هغه دا کوم چې نه دي شوي ګان تاسو ته ما ویلي چې دې کې څه ورټیکل لاین دي
نو دا موږ سلیکټ کړی م نه و یا دا د سره یو ګروپ کې نو دې وجې نه نه شوي. خو دغه دواړه طریقې دي، تاسو په دې طریقه باندې پیج کریټ کولی شئ او تاسو خپل فایل چې کوم دی هغه زیرو لیول ته راوچوئ، مطلب زیډ اکسل باندې زیرو باندې کولی شئ. نو په دې طریقه باندې موږ د خپل کار ډېر په اسانۍ سره او په تیزۍ سره کولی شو. دا ستاسو کار ډېر زیات اسان کي او دا شان تاسو کوم چې 3D پروجیکټ دی هغه تاسو زر تر زره کولی شئ. نو تاسو ته ما ویلې چې ایکسټنشن به انسټالوئ او رایې نه بغیر کار چې کوم دی ډېر زیات سلو وي، مطلب ستاسو چې کار سلو وي نو مخکې تاسو پروډکټیو نشئ جوړېدلی، تاسو نه به کار غواړي مخکې. نو دا غوندې ایکسټنشن چې درته زه کوم یادوم دا زه په خپل فیلډ کې زه استعمالوم الریډي. نو په دې په وجه باندې ما خپل کار ډېر تیزۍ سره کومه. نو امید دی تاسو به نننی کلاس خوښ شوی وي. انشاءالله په بل کلاس کې به موږ د بل ایکسټنشن باره کې خبره کوو. نو رای پورې مله اجازت راکړئ. د الله حافظ.